د یو مؤمن مسلمان ورور په بل مسلمان شپږ حقونه دي. که چیرې په اخلاص سره ادا شي نو ډاډه اوسئ چې په دې سره به مو په ژوند کې مینه، محبت او صمیمیت لا ډیر شي او ژوند به مو په خوشحالۍ سره تیریږي. یو ځل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناستو صحابه کرامو ته وفرمایل د یو مؤمن مسلمان ورور په بل مسلمان شپږ حقونه دي. صحابه کرامو سم د لاسه عرض وکړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کم دي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل لومړی دا چې کله هغه بیمار شي نو د هغه پوښتنې ته ورشئ او د هغه احوال واخلئ، او چې هغه وفات شي نو د هغه په جنازه کې ګډون وکړئ، او چې کله یو بل ووینئ نو یو بل ته سلام ورکړئ، او چې کله یو بل ته دعوت ورکړئ نو د یو بل دعوت قبول کړئ، او چې کله هغه وپرنجیږي نو د هغه د پرنجي جواب ورکړئ. تر ټولو مهمه ده چې د هغه په شتون او د هغه په نشتون کې د هغه خیرخوا اوسئ، ځکه هر هغه څه چې تاسې د خپل مؤمن مسلمان ورور د پاره غواړئ ملایکې د الله تعالی نه ستاسې د پاره هم غواړي. په دغه شپږو اعمالو سره به مو په ژوند کې مینه، محبت او صمیمیت لا ډیر شي.